ملګرو له تاسو څخه هیله کول کیږي چې تاسو اول واري باید زموږ د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. د سبسکرایب بټن تر دغه ویډیو لاندې لیکلی ده، هغه به تاسو سبسکرایب کړئ او هم په څنګ کې د ګنټۍ نښان ده هغه به ووهئ. نو زموږ هره ویډیو به تر تاسو پورې ډیره زر در ورسیږي چې څنګه یې موږ پورته کړو تر تاسو پورې به زموږ ویډیو در ورسیږي. نو ویډیو پیلوو چې دا څنګه کیږي. ملګرو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. الله تعالی دې وکړي چې تاسې هم زموږ په شان روغ رمټ او په صحت منظم یاست. زه دا د نن یو ځل بیا ستاسو په وړاندې له یوې نوې ویډیو سره حاضر یم. په دې ویډیو کې موږ زده کوو چې څنګه د یوه موبایل انټرنیټ په بل موبایل کې استعمال کړو، څنګه د موبایل انټرنیټ په کمپیوټر کې استعمال کړو. محترمینو ملګرو، دا یو ورور په کومنټ کې پوښتنه کړې ده، له دې وجې دا ویډیو ما جوړه کړه. ده ویلي دي وایي څنګه موږ سره کنیکټوی چې دوه موبایله به وي او د دواړو په یو کې به انټرنیټ وي، په بل کې به نه وي. د یوه انټرنیټ او دا بل یو ته موږ څنګه راواړو چې په دواړو کې کار وکړي. محترمه ملګرې، دا خلک د وای فای په توسط باندې اړوي، خو هغه یو ډېره پخوانۍ طریقه ده. په هغه طریقه کې بل ملګري ته هم معلومیږي چې دا د زما انټرنیټ دی استعمالوي، لیکن د بلوتوت په واسطه به تاسو تر اوسه نه وي اورېدلی د بلوتوت په واسطه باندې څنګه انټرنیټ له یوه موبایله راواړوئ و دا بل موبایل ته. په هغه موبایل کې به کار وکړي، په هغه کې به ډیټا هم بنده وي، وای فای به هم بند وي، یوازې به په دواړو کې بلوتوت خلاص وي، لیکن د انټرنیټ به هم کار کوي او د تا د موبایل انټرنیټ به هم کار کوي. دا یو ډېره جالبه طریقه ده. نو دا طریقه پیلوو چې دا څنګه کیږي. محترمینو ملګرو، کوم چیرې دا ویډیو خوښه سوه نو لایک یې حتما کړئ او بله دا خبره هم په یاد ولرئ چې زموږ و هرې ویډیو ته باید تاسې لایک ورکړئ تر څو نوره هم شیر او زموږ و چینل ته سبسکرایبر راسي. که چیرې زموږ چینل نور هم پرمختګ وکړي نو به زه به انشاءالله ستاسو دپاره نوي ویډیوګانې د ورځې حتما 5 اپلوډوم. نو ویډیو پیلوو چې دا څنګه کیږي. محترمینو ملګرو، تاسې وګورئ دلته دوه موبایلان دي، ما دواړه په کمپیوټر کې سره کنیکټ کړي دي. اوس ګوره په دا یو کې وای فای خلاص ده، دا د راسته په والا کې، او په دا چپه یوه کې بند ده. په دا چپه یوه کې شی هم نه ده خلاص. اوس ګوره په دا چپه یوه کې به تاسې په دلته وای فای ته راسئ. ګوره وای فای بند ده، هېڅ کار هم نه کوي، ما خلاص کړی هم نه ده. تاسې ورته وګورئ او ګورئ دلته ګوره سیم ته هم راسي. زما په ټلیفون کې سیم هم نشته، سیمان هم دواړه سته خو بند. او هم دا راز دا بل ټلیفون ته به راسي، دا بل ټلیفون کې به تاسې بلوتوت ته راسي، بلوتوت به خلاص کړئ. په دواړو کې چې بلوتوت مو کله خلاص کړ، ګوره دا د بلوتوت سرچ کړئ، ګوره پیرینګ بیروز یعنې یو بله بل سره کنیکټ کړئ. دا د ګوره کنیکټ شو. چې کله بلوتوت له یو له بل سره کنیکټ شي بیا به دلته په دا اول موبایل کې به تاسې راسي تیترینګ اینډ موبایل هاټسپوټ و دغه ته به راسي او پر دغه باندې به تاسې کلیک وکړئ. دا د ما کلیک وکړ. دلته به ګوره تاسې دا بلوتوت تیترینګ دا به تاسې ووهئ. دا سیم کله ووهل اوس به دا بل موبایل ته تاسې راسي، ګوره دلته به دا نښان ووهئ. دا سیم کله ووهل دلته به دغه د انټرنیټ اکسس ووهئ. دا سیم کله اکسس کړ نو بیا اوکې کړئ. ګوره اوس دا د سره شیر سو یو بل ته سره ورغلی. تاسې ورته ګورئ زما نه وای فای خلاص ده او نه هم ډیټا مې خلاصه ده، خو بیا هم ګوره زه انټرنیټ ته خلاص کړم چې انټرنیټ به بالکل کار کوي. زه اول وار دا د براوزر ته رالم، دلته به مثلا زه تاسو ته فیسبوک خلاص کړم، facebook.com دا د فیسبوک ده، فیسبوک ګوره خلاص او همداراز زه مثلا بل شی ټیپوم، یوټیوب مثلا، یوټیوب ګوره دا د خلاص او همداراز د یوټیوب ویډیو پلی کوم چې آیا دا پلی کیږي که نه پلی کیږي. دا د ګوره بالکل پلی شوله، هېڅ مشکل هم نشته. محترمینو ملګرو، ګوره تاسې وګوره وای فای هم نه ده خلاص او ډیټا هم بنده ده، خو دا د ویډیو چالو ده. سره د دې زموږ ډیټا به نه خوري، د دا بل ملګري وای فای خلاص ده، د هغه ډیټا به خوري. اوس ملګرو ته راسئ، ګوره زه دلته بندوم په دا اول موبایل کې انټرنیټ بند کړم او تاسې بیا ګوره دا دلته ما بند کړ. تاسې اوس ګورئ په دا بل یو کې هم په خپله انټرنیټ بند شي. دا ورته ګورئ زه دا د ګوګل ته رالم، فیسبوک بیرته سرچوم، دا سرچ مې کړ چې اوکې مې کړ، هېڅ کار نه کوي. د هغه موبایل انټرنیټ ګوره دلته راغلی. نو محترمینو ملګرو، ښایي ستاسو دا ویډیو خوښه سوې وي، ځکه چې دا یو ځانګړې ویډیو وله، داسې ویډیو وله چې د ډېرو ملګرو به ښایي خوښه سي. او کوم چیرې خوښه سوې ده نو لایک حتما ورکړئ او له نورو ملګرو سره شیر کړئ. او که چیرې تاسې نوي یاست نو زموږ چینل حتما سبسکرایب کړئ. نور پر الله تعالی سپارم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.